الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به خلک تر زامنو د سپیانو پالنګ ښه بولي. وایي سپی پالل تر زوی ښه دی. ته زوی څه کوې؟ زوی خو غمونه راوړي. او بیا د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به خلک اولاد نه غواړي. په آخره زمانه کې به خلک اولاد نه غواړي. ولې نه غواړي اولاد؟ الهه که څه کوي یار، ښه ژوند مې دی، خپله نوکري مې ده، خپل کور مې دی، بس یو مزدور لرم، یو ملازم لرم، یو نوکر لرم، هغه د کور خدمت کوي. الهه که دا زامن د چا په وس پوره دي. نو دا رقم چې هر چا دا خبره کولی، د هغه سړي نوبت راتلی چې د ده پلار هم د هغه خبره کړې وای چې زه زامن څه کوم، نو د ده وار بیا راتلی، دی بیا پیدا کېدی. یعنی پر څو نهایي لیول باندې د کرونا لویه ډرامه دا وله چې آبادي یې کموله. د آبادۍ د کمیدو دپاره دا دونه لویه ډرامه سره جوړه کړله چې بل کم نه کېږي. ونسج دا څوک عمر رسېده دي بیخ په لکو انسانانو سپکې مړه. دا خالي د یو ټسټ وکړي ورسه وګوره. الله یې د منصوبه بندي نه ده چې یو سړی دا غواړي زه خپل اولاد بندېده غواړم. خپل کور لره درځي، په کور کې ستا د اولاد د بندېدو ترتیب چې دی هغه در برابروي. په بازار کې پینډال ګولۍ چې کمې دي، هغه پونسټان ګولۍ دا بندې دي، دا نسته. که نو په بلیک خرڅېږي، که سته نو هغه مطلب د 10 روپۍ پته ده په 200 روپۍ خرڅېږي. او دلته چې ته کمې د منصوبې ګولۍ غواړې چې دا زه ختموم، دا زه پلانۍ تا ستا کور ته در وړي، هره میاشت ستا ټسټ هم کوي. دا څوک کوي؟ د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به خلک له اولاده تنګي، اولاد به نه غواړي، د اولاد څه بیا کرکه کېږي، بد به بولي. هغه علامه کمال الدین دمیری یو حدیث نقل کړی دی. د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به خلک تر زامنو د سپیانو پالنګ ښه بولي. وایي سپی پالل تر زوی ښه دی. ته زوی څه کوې؟ زوی خو غمونه راوړي. نو د هغه زوی دی چې سبا د الله په دربار کې وژاړي چې یا الله زما بابا سره احسان وکړي. سپی وایي، ملازم وای، مزدور وای. د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ سړی د الله په دربار کې پیښ شي. الله چې پیښ سو الله به معافي ورته وکړي. دی پوښتنه جنو کې الله تاسو پر چشم معاف کړ. زه سم سړی نه تاسو پر چشم معاف کړم. د الله رسول فرمایي الله ورته و فرمایي چې تمر سو ستا ډیر ښه زامن هغه پتاب شي دعاګانې کولې، پتاب شي خیراتونه کول، پتاب شي مطلب قران وایي، مسجد ته جوړ کړی وو، غریبانو یتیمانو خورول، ثوابونه تا ته در بخښل. هغه دغه وجه ده. د الله په دربار کې یو سړی خالص په اولاد خلاصیږي. او دلته د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به خلک د اولاد څخه وړي. لکه یاره څه کې ټول غمونه د دې د لاس دي. یعنی یو هغه سړی دی چې مولانا اشرف علي تانوي صاحب دی اولاد یې نه کېدی. یو هغه سړی دی چې الله د منصوبې مطابق اولاد راوړنګ نه غواړي. کینو را ولاړیږي بیا ځي بس بیا خامخا زوی غواړي، بیا د ډاکټرۍ و د ټیسټو په لیول باندې مطلب د ترتیب جوړي چې ما ته بس یو زوی ملاو شي، زه نور نه غواړم. صحیح سو. او په نن زمانه کې هر سړی، هر دویم سړی دا د خپل اولاد سره پریشان دی. څنګه پریشان دی؟ پریشان دا چې د عزیزانو ورسې وګورئ د ازمشتۍ په د ازمشتۍ په سیمه کې خو بیخي ډېر دغه نشیان چې دی هغه سته، نشیان ستا و ډېر سته. دا کم څوک چې کاروبارونه کوي د شرابو راواخله، د چرسو راواخله، د تریاکو راواخله. شراب خو مطلق حرام دی، که نشه لري که نه لري مردار دی. دا نور شان مطلب علما فرمایي چې که چرس دی، که تریاک دی، که بل شی دی، په هغه کې دا په دواو کې استعمالیږي. نو لهذا پروا نه لري کې سړی کاروبار وکړي، پروا نه لري کې سړی خرڅ کړي، کې سړی رانیسي. اوس ودې ته اچھا نه دي کتلې چې اشنو دا خو چې دا علماو فتوا ورکړې ده په دې چې دا په دوايي کې استعمالیږي. نو دا چې پر کوم چې چرس خرڅوم، تریاک خرڅوم، هیروین خرڅوم، ارڅ چې خرڅوم، دا دې څه پکې دی په دواوي کې چې چونکې موږ ته په هغه ځای کې معلومه سول چې دا کاروبار پروا نه لري، چونکې په دواو کې استعمالیږي. نو کې څوک د دوا لپاره کې د بل شي لپاره اخلي، نو هغه ځای کې هغه تورې سم سو، په دې ځای کې تورې بیرته رالي ودرېدي چې هغه ملایان وای دا جایز دي. نو ملایان خو وای په دواو کې چول جایز دي، نو دلته د خلکو باندې خرڅول څنګه دي؟ دا غټ خلک نه دي. د دې د کورو په غمو چې تی خبر سي بیا به الله ته پر سجده سي چې الله الحمدلله زه خو جوړ روغ یم، زه خو ډیر خوشاله. ماته یو وخت هغه دا کاچک برانه بولی که چیش دا خون خورا غټ کیسې خبرې کوي. یاره دا په چیش حرام دي، ولې حرام دي؟
ګرد دنیا یې کوي او دا موږ کافران پکو موږ کافران لرو ښه نو ته چې کافران لرو ته د جهاد په نیت وړې جهاد خو دې ته وایي چې سړی ورسې د الله په خاطر جنګېږي خپل ځان خپل سر خپل ژوند خپل بدن وبایلې او خپل ژوند د لاسه ورکړي او ته ولاړې پر کافرانو جهاد دې کوي پر کافران دې شان خرڅول در کافران دونه تاوان دي رسول لکه ځان ته چې د روپۍ وګټلې دی اوس نه دی اسلام ته راړي چې زه پر اسلام ډېر مین یم د اسلام نور تور څو منل دي چې پاته دغه سو دا که طالبان دا خبره وکړي چې یاره موږ کوو نو یو خبره ده چې د امریکایانو سره زموږ یا د انګریزانو د کافرانو سره نه لګېږي دا عام خلک تل منځ ویل نه کوي چې هلته دونه ما ته یو سړي وویل مولوي صاحب دا یو شیعه دی د هغه حق پر ما باندې دی چې نه یې ورکوم څنګه دی هم نو ولې نو هغه شیعه دی نو ته جنتی مسلمان یې هو هغه خو نو نه دی نو چې جنتی د کافرانو چمونه کوي جنتی چې د کافرانو چمونه کوي دا سره کوم خبره و دې دا ښکاره کوي چې زه د صحابو ډېر مین یم عاشق رسول یم نو لهذا زه به چاته تاوان ورسوم د چا حق دې زه بیا نه ورکوم نو ته خو بیا چې لا یې ورکړي چې یاره په دې خو مسلمانان بدنامه کېږي په دې سنیان بدنامه کېږي نو ما سړي ته ویلې ما لا چې صاحب نورې خبرې ټولې پرېږده چې ستا پر سر برابره سوې نه یې د راساتې ته منیم ولاکه څنګه مالدا ده ستا ښه شیرین زوی تا ډېر تعلیم ورباندې وکړي ډېر په ناز دې لوی کړي ولاړې 18 کاله ته ورسېدی چې ورسېدی بیا ولاړې په غلطو مجلسو کښې وتی بیا په نشو کښې وتی ولاړې ورک په میاشت تا نه لیدی بل ور سهار وروره راپورته سوی یا لمانځه لرې یا مسجد لرې یا د باندې د وتلو چې ودې کتل په دروازه کې یو څوک پروت یو خیرنه مرداره ګودړۍ ورباندې پرته ده نوکان غټ دي بېشتان غټ دي د سر بېشتانو پښې خیرن تور اوس چې تا ورته وکتل دا ستا نازنین زوی دی تا چې 18 کاله ډېر د خپل ځان وینه په خرڅه کړې وه نن دې چې ته رارسېدلی اوس ووایه چرس خرڅول څنګه دي اوس ووایه ایروین خرڅول څنګه دي اوس ووایه د منشیاتو کاروبار کول دا څنګه دی چې دا خپل ښایسته نازنین زوی په دغه حال کې ووینې چې د مکې معظمې سدیس یا مکیسه یا د دیوبند د مدرسې متمم یا ناظم یا تقی عثماني صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب د منشیاتو کار کوي څنګه منې که نه منې چونکې ستا پر کور برابره شو دا اوس کې موږ تقریبا 3-4 داسې طلاقونه وسو چې دا سړی دا خاوند په منشیات اخته سوی و په تاریاکو په چرسو په دې مخته سوی و بس ولاړې ورک به په 3 په 4 میاشتې هم کور ته نه راتلی بس بیا چې بیا طلاق شم واخیست دی به ولاړې په خپلو چرس په دور نه پوهېدی چې زما طلاق زما ښځه زما بچیان ده به ښځې به ژړل بچیانو به ژړل دی په خپل ځان اخته وي اشه د دې بچیانو څه قصور په دې کې د دې بچیانو وبا به د چا په غاړه وي تا خو انګریزان پاخته کوله و نو تر انګریزان د مسلمانان ډېر پاخته دا زه چې هر ورځ درته وایم چې په ژورو به نه سره خطا باسو په تسبو به نه سره خطا باسو د مسجد په دا غټو اوږدو منارو به نه سره خطا باسو چې څومره اسلام ته موږ تاوان رسولی دی مجال دی که کافرانو هغونه تاوان ورسولی دی ورسه وګوره څومره ځوانان ښایسته ځوانان حریان به شي چې دا ښایسته ځوان دا اوس په منشیاتو کې راغلی دی دا اوس بل زنانه راغلی و مولوي صاحب زما خاوند په منشیاتو کې راغلی دی په نشو کې راغلی دی زه اوس طلاق ځینې غواړم زه څه چم وکړم مال ورسې ترتیب جوړ کړي هغه هم راولي یا وروڼه به شی راولي مجلس به سره وکړو نه په ما پوهېږي نه په اولاد پوهېږي نه په روزګار پوهېږي نه په ګوله پوهېږي نه په هېڅ شي نه پوهېږي د دې قصور د چا دی که ته وایې چې یاره زه خپل چرس خرڅوم زه تاریاک خرڅوم حلال دي کاروبار یې حلال دی پروا نه لري نو کاروبار ښه نه د دواو فیکټري ته حلال دي چې هغه یې ستا څه واخلي ته د چی دپاره کوې ورسې د هغو دا چې چا خرڅول چې چا د بل کورونه ورخرابول الله رب العزت د ده کور لرم دغه انګار راورسوي د ده کور ته هم دغه اور راورسېدی د الله رسول فرمایي هر نشه اور شی حرام دی بس په دې کې نورې خبرې نشته هر نشه اور شی حرام دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ځوان ویل دي غوښې اخیستلې کساب ته ولاړو بل ورځ بیا اوس نوې زمانه سوه عزیزانو چې خلک نه غویې پیژني نه چرګ دی خالص د سیرلي غوښه چې دغه غواړي مولانا نبي ذکر صاحب ډېر مشهور سړی دی دا زما په ژوند ما نه پیدا کېږي چې ما د کښنۍ غوښه راوړي ما دې د پسو د سیرلي غوښه کور ته راوړي په دا 80 کاله عمر کې زوی بیا بل ورځ انټرویو ورکوله ول زما هم نه پیدا کېږي چې ما دې هم راوړي کور ته
مړ څه چم کو نو سړی مست نشي ولا که یو قدم پاخه ولاړ شي. حضرت عمر فاروق یو ځوان ویل دی غوښه اخستلې بروز بیا تیر دی بیا غ ځوان په کسابه ولر بیا راوغشت ول خیر دی ول غوښه اخم د کور د پاره اول تنه په خبر د سړی چې شی همیشه خوري بیا غ د نشه جوړس لکه د شراب خامخا به غواړي ته ضروري ده چې خامخا د غوښه اخلي بل شی ول نه خوري ولکم بیا ولې دی بیا په دروغ د ایمان خیال ساتي مستی نه و بدمعشي نه و د ایمان خیال ساتي چې ته په دای شانه مخته چې ته دین بیا څه پیژنې. مناجب بجلیګر صاحب په اتیا کال په 15 کال عمر باندې ما کور تکشنی غوښه نه دلیدلې مرڅ چم کو نو خبره دا سو چې دغه شان چې د بل کورونه ور خرابول الله یې د کور تر ورسي اوس د اجازه صاحب زپښتنه وکړي چې ته سار راپور د شوی په دروازه کې د باندې څوک پروت دی یو خرن دلته کې برځانه چولې دی د پیژندلو نه دی او غسته نازنین زوی د چې بیا راشي کور ته راوړي کې نه ګرمې کې څه ولم بیا د تصویرو ته وګوري د ځواني ته وګوري د او پیشن ته وګوري او دلته چشته وګوري دلته د نوکانو چهره او بل بیا تل جړه درځي کنه درځي اوس وای کده نورانی ماجد ملا یا یاسین فهم د کابل یا تقی عثماني د چرڅو کار کوي د تاریخ د منشیاتو څه جایز دي کنه جایز دي چې امام ابو حنیفه یو کله والله ورته د ناجایز دي مې کوه د هر چا د غي زامن دي د غي لونی دي د غي خوند دي د غي اولاد دي د هر چا د غي خوا په بدیږي صحیح سنو د الله رسول فرمایي چې په اخر زمانہ کې به شراب عام سي شراب خو نشه ده تاسو هر قدم ځه د شراب بیا مطابق راواخله چرس دي څوي روین دي څوي شیشه دي څوي اغه نور خبره راغلی مجه ولا کفي سن اغه وبدي څوي وبنه دي چې د کوم ځای سره ځي نو چې د بل کور خرابې الله بستا کور در خرابې کله بل کور جوړې الله بس ما استا کور جوړې خیر عزیزان الله رب العزت هدایت راته الله دې د بدمرغي وساتي الله دې مش توفیق نه راکړي چې موږ د میژه کور خراب الله دې مش توفیق نه راکړي چې موږ د کافر کور خراب د جهاد علاوه خبره ده اسمه همسایه د کافر د زبخامه خاطر تاوان ضرر رسوم الله دې مش توفیق نه راکړي چې موږ سپیتله تاوان ورسوم الله دې مش توفیق راکړي چې موږ هر انسان او هر مخلوق ته ګټه چې د هغه ورسو الله دې ویل اولاد القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله